د هر قسم مشکل او حاجت لپاره د سورة یاسین د ختم طریقه. عطا بن ابي رباح رضی الله تعالی عنه وی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وی څوک چې هر ورځ د ورځې په سر کې سورة یاسین تلاوت کوي د دغه ورځې ټول مشکلات وی الله تعالی جل جلاله سر ته ورسي. د دې حدیث روایت طبرانی کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم وخت د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته مهاجر کېدی د مکې مشرکینو هلته ځینې چوکیداران ورته درولي چې رسول الله راووتی موږ په خبره وي یا تاسې هلته ووژنئ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زه راووتلم د هر یوه نوم اخلي پلانکی هر یو ولاړ ما په سر کې خاورې ور واچولې دوی زه نه لیدلم چې شو چې ما د سورة یاسین دغه آیاتونه ویل یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بل حدیث کې فرمایي وای هر شي لره زړه وي د قرآن کریم زړه سورة یاسین دی. سورة یاسین رښتیا هم کچیرې هر ډول مشکل څوک ولري 41 واره سورة یاسین وایي الله تعالی جل جلاله به هغه مشکل ان شاء الله په خپل فضل عظیم سره سر ته ورسي. دا 41 واره که چیرې په یوه ورځ پوره کولی سي که چیرې په څو ورځې پوره کولی سي خو ښه خبره دا ده چې 41 واره یاسین څوک په یوه ورځ کې ووایي د هغه څخه وروسته دعا وکړي الله تعالی جل جلاله به دعا قبوله کړي. او که چیرې څوک یو مشکل لري الله تعالی به مشکل سر ته ورسي. او مسلم حدیث دی هغه وایي که چیرې هر ورځ څوک سورة یاسین وایي الله تعالی جل جلاله به ثوابونه روزي کړي الله تعالی جل جلاله به د قبر د تاریکۍ څخه خلاص کړي او په ورځ د محشر به پر هر حرف باندې یوه درجه ورکول کېږي. او که چیرې د یو مشکل دپاره وایي الله تعالی جل جلاله به هغه مشکل سر ته ورسي. او بله خبره دا چې سورة یاسین کې ډیر بیخي زیات نهایت زیات د علماو اقوال سته. دا 41 ځله چې موږ یاد کړی دی بیخي ډیر زیات علماو را نقل کړی دی دا 41 واره ختم کې چیرې وایي څوک د هر شي دپاره وایي زه په اطمینان سره وایم چې الله تعالی جل جلاله به هغه حاجت سر ته ورسي ځکه دا د الله تعالی کلام دی او په دې کې خصوصیت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې ډیر زیات صفت کړی دی او د قرآن کریم زړه یاد کړی دی. تاسې هم ووایاست کوم وخت چې څوک یې د یو شي دپاره د ختم واخلي سر ته ورسېږي نو بری یې زړه ته ولوېږي چې رښتیا هم دا ډېر بهترین ختم دی. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو او ټولو ته د دې توفیق راکړي چې دا ختم وکړو. السلام علیکم ورحمة الله.